اللہ جل شانہ سورت آل عمران کی نبی علیہ السلام مبارک اور آیات کی اللہ فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اللہ جل شانہ احسان کرے دے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول اللہ جل شانہ کو مومنان باندې احسان کرے دے اذ بعث فیہم رسول کله چې اللہ جل شانہ انسانانو کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رولو اذ بعث فیہم رسولا یا عظیم الشان پیغمبر یا جلیل القدر رسول اللہ پا انسانانو کی رولو من انفسهم چدا دوی د جنس ندی من انفسهم دوی د جنس ندی یعنی انسان دے بشر تو دا اللہ جل شانہ یو عظیم الشان احسان چه انسانانو کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام رسالت نا قرآن انسانان دمرا حد ترسیدلیو دمرا حماقت ترسیدلیو بی عقلی ترسیدلیو چی پا تاریخ کی با انسانان دمرا بی عقلی تنی رسیدلیو تردی پوری چیو انسان خپل اولاد او خپل بچی او زامن د بوتانو مخلو کې حلال او خپل لوریانی هغه ژوندې پزمکه باندې ورنه نباسي پزمکه کې خطا او تمرا حد ترسیدلیو انسانا چی دبل انسان پا کپڑائی کی بے شراب سکلو دمرا حد ترسیدلیو چی خپل معبود یہ نپیدلیو خپل اللہ سنو بانی بے یو بود جوڑ کلولو خپل اللہ سنو بانی او بیا به هغه ته سجدو کړل نو انسانان خپل معبود نه پیژندل داسې دور کې الله جل شانه ورته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رولې لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم اللہ جل شانہ پدی مومنانو بانی احسان چی اللہ جل شانہ پدی کی عظیم الشان و جلیل القدر رسول اللہ تعلیم دا قرآن ورطور یتلو علیہم آیات تعلیم دا قرآن ورکڑو ویزکیہم او د خراب و عقائدو نے پاک کرل زما قدرمندو حضرات د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د اتباع علاوہ یو سیس کی نجات نشتا کامیابی کا انسان غواړي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمان بردارۍ باندې
دا یو غټ احسان دی چې الله جل شانه انسانانو کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بغیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتباع بل لار کی کامیابی نشته دا الله رضا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې الله فرمای من يطع الرسول فقد اطاع الله من يطع الرسول کم یو انسان چې د محمد رسول الله تابعداري وکړه من يطع الرسول چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړه فقد اطاع الله نو دې انسان د الله جل شانه اطاعت تابعداري یعنی د الله جل شانه اطاعت د الله جل شانه فرمان برداری هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع بغیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتباع بغیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فرمان بردارۍ د الله جل شانه تابعداري نشي من يطع الرسول فقد اطاع الله چا چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري وکړه الله جل شانه تابعداري د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداري دا سبب د کامیابی آیات مبارک کے اللہ فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ جل شانہ اعلان فرمائے قل ان کنتم تحبون اللہ اللہ جل شانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائی قل طور تو آیا ان کنتم تحبون اللہ تاسو دا اللہ جل شانہ سرا محبت ساتے او دا اللہ جل شانہ سرا مینہ کوئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فاتبعونی زما تابعداری کہ تاسو دا اللہ جل شانہ سرا محبت کول غواړئ دا اللہ سرا مین کول غواړئ نو دا محمد عربی دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تابعداري فتبعوا کله چې تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړئ یحببکم الله نو خالق کائنات الله جل شانه بد تاسو سره مینه ويغفر لكم او اللہ جل شانہ بس ساسو گناہونا معاف کی زما قدر مندو حضراتو دا اللہ جل شانہ سرا چی انسان محبت کئی نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعداری دی اکڑی اللہ جل شانہ کو سر منو دا اللہ جل شانہ محبت او دا اللہ جل شانہ مینا دا بند دا منحصر دا دا سردار دو جہان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کی ما گزارش ہو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث عظیم الشان احسان دا اللہ پاک دے
چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګل ستا نجات ستا کامیابی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اتباع کې د الله محبت حاصلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع بغیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتباع د الله جل شانه محبت نشي حاصل د نبی علیہ السلام اتباع د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت دا سبب د کامیابی دی بغیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتباع کامیابی نشي حاصل